دا نظم دی د خټکو ځمکې ته خطاب. دا په کال 1952 کې ما لیکلی و او د اسلامي کالج په مشاعره کې مې اورولی و. په هغه وخت کې د قیوم خان دور و، نه به چا ځان ته پښتون ویلی شو، نه به یې پښتونولي ستایلی شوه، نه به یې پښتون ستایلی شو، نه به یې پښتونخوا ټکی استعمالولی شو، او چې چا به داسې کول نو هغه به پښتونستانی ګڼلی شو. همدا هغه ورځې وې چې په دې ورځو کې اجمل خټک د قیوم خان په دور کې د جیل تورو تنبو ته لاړو، او دا نظم ما بیا د خوشحال خټک د ورځې په موقع اورولی و. په هغه مودو کې چونکې پښتو او پښتونولۍ باندې ډېر سخت قطغن لګېدلی و، نو په دې کې ځینې خبرې داسې دي چې اوس یې که څوک واوري نو هغه پابندی اوس نشته، نو هسې حیرانه غوندې به شي، خو حیرانېږئ ما. د نظم عنوان دی د خټکو ځمکې ته خطاب. ای د اغزو او د ګلونو ځمکې، د کاڼو تیږو تور غرونو ځمکې، ای د همت د خزانې میرمنې، د شجاعت د سیلابونو ځمکې، د پښتنو مورې د پښتو نه ډکې، د پښتو مورې د پښتو نه ډکې، د خوشحال خان غوندې زمرو نه ډکې، ستا احترام کول پکار دی منم، تا ته سلام کول پکار دی منم. ای د چمن، ای د کوهن خاورې، ای د خټکو د وطن خاورې، ای د غیرت د افسانې میرمنې، د خوشحال خان د مضبوط تن خاورې، د غیرت مورې د غیرت نه ډکې، ای د خټکو د عظمت نه ډکې، ستا احترام کول پکار دی منم، تا ته سلام کول پکار دی منم. ځکه چې تا د خپل عزت دپاره، د ازادۍ د حفاظت دپاره د خوشحال خان غوندې زامن راوړي، داسې غازیان، داسې تورزن راوړي چې اباسین کې سیلاب راوستو، شاړو میرو کې انقلاب راوستو، ستا احترام کول پکار دی منم، تا ته سلام کول پکار دی منم. خو ولې زه دومره مختیار یم چې ستا احترام قدر کولی نشم، خو ولې زه دومره آزاد یم چې درته سلام قدر کولی نشم. که خوله پرانیزم نو غدار خیجما، که رښتیا ویمه نو پدار خیجما، د پښتو مورې د پښتو نه ډکې، د خوشحال غوندې زمرو نه ډکې، ستا په خوارۍ باندې خوارېږمه، خو که تپوس کوم ګناهګارېږمه، خو دومره تپوس درنه کوم چې ولې دا اوږې تږې او بربنډه شوې ته، دومره تپوس درنه کوم خټکې، بس د خوشحال نه پسته شنډه شوې ته.